اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه کوونکو نن غواړم تاسو ته دوه نوي درسونه وړاندې کړم. لومړی ورته شکلونه او دوهم ورته یا متشابه مزلګانې. د دې لپاره چې دوه شکلونه سره ورته وي باید درې خبرې پکې صدق وکړي. لومړی دا چې په شکلونو کې ورته زاویې سره مساوي وي، همدا ډول په شکلونو کې د راسونو شمېر سره برابر وي، او بله خبره دا چې په شکلونو کې یعنی هم ډوله زولې یو د بل سره تناسب جوړ کړي یا د نسبت قیمت یو ثابت مقدار وي. لکه دلته مې اشاره هم ورته کړې ده همداسې خبرو ته، هم ډوله زاویې یو له بل سره مساوي وي او هم یې د رسونو شمېر مساوي وي. د هم ډوله زولو نسبت یو ثابت مقدار لرونکی دی چې ورته نسبت بلل کېږي. په یاد ولرئ چې د ورته شکلونو د ښودنې لپاره د دې علامې څخه کار اخلو. ښه مثال یې درته ښایم. دا د A B C مثلث شو، دا د A زبر B زبر C زبر مثلث شو. په دغه دوه مثلثونو کې لکه لیدل کېږي چې دواړه خط او زاویه مثلثونه دي، په دې معنا چې زاویې سره مساوي دي، یعنې شپېته شپېته درجې دي زاویې. د بلې خوا نه لیدل کېږي چې د رسونو شمېر یې هم مساوي دی، یو دوه درې یو دوه درې. درېیمه خبره ده چې زولې هم یو د بل سره نسبت جوړوي، یعنې هم ډوله زولې، او د نسبت قیمت یو ثابت مقدار کیدی شي. د دې لپاره مخکې نه لازمه ده چې د زولو اوږدوالی وټاکو تر څو د خبره دقیقه شي. 4 سانتي متره 4 سانتي متره 4 سانتي متره 2 سانتي متره 2 سانتي متره 2 سانتي متره. د A B زوله د A زبر B زبر زولې سره A B زوله د A زبر B زبر زولې سره B C زوله د B زبر C زبر زولې سره A C زوله د A زبر C زبر زولې سره. دغه دوه دوه زولې یو د بل سره نسبت جوړوي، او دغه نسبتونه په خپل منځ کې یو تناسب جوړوي. تاسو ته مو ویلي وو چې د نسبتونو مساویتوب ته تناسب وایي. نو دلته په عموم کې ویلی شو چې دغه د نسبتونو قیمت یو ثابت مقدار دی چې همدغه ثابت مقدار د ورته نسبت بلل کېږي. A B قیمت څو دی؟ 4. A زبر B زبر قیمت څو دی؟ 2. B C قیمت څو دی؟ 4. B زبر C زبر قیمت څو دی؟ 2. A C قیمت څو دی؟ 4 او A زبر C زبر قیمت څو دی؟ 2. نو د درې واړو نسبتونو پایله کوم عدد دی؟ 2. هر عدد چې مخرج ولري مخرج یو دی. د دې نسبت یا ثابت مقدار مفهوم دغه شو چې لوی مثلث د کوچني مثلث دوه چنده دی، یا کوچنی مثلث د لوی مثلث په دوو کې یوه برخه دی. نو د دې درې شرطونو د صدق د مخې اوس کولی شو دغسې ولیکو چې د A B C مثلث ورته دی د A زبر B زبر C زبر مثلث سره. پام نو وي چې کله دوه شکلونه سره مساوي هم وي، ورته هم وي، یا د شکلونو پر ځای
مثال زاویې سره مساوي هم وي ورته هم وي نو د هغوی لپاره د دې ډول علامې څخه کار اخلو لکه په دغه دوو مثلثونو کې د A زاویه مساوي او ورته ده د A زبر زاویې سره B زاویه مساوي او ورته ده د B زبر زاویې سره C زاویه مساوي او ورته ده د C زبر زاویې سره نو راخوشتانه نو کولی شو په داسې حالاتو کې د دې ډول علامې څخه کار واخلو په ورته یا متشابه مزالګانو کې کوم شرطونه مهم دي لومړی د راسونو شمېرې مساوي ټول زاویې یو له بل سره انطباق منونکي وي هماغه خبره ده لکه پورته مې یادونه کړې وه چې مساوي به وي سی جز دغسې دی چې همډوله زولې یو له بل سره متناسب وي متناسب نه مقصد همدغه د نسبتونو مساویتوب دی لکه مخکې مثال کې مو یادونه وکړه یاد ولرئ چې مزالګانې هغه تړلي شکلونه دي چې درې یا له دریو زیاتو زرو څخه جوړ شوي وي دلته دوې مزالګانې پام کې نیسو A زبر B زبر C زبر D زبر A B C D اته اته څلور څلور دا به ولیکمه څلور څلور دوه دوه یعنې دا د زلو اوږدوالی شو په دغه دوو شکلونو کې بیا هم لومړی شرط صدق کوي یعنې د راسونو شمېرې مساوي دی یعنې یو رقم دی یو دوه درې څلور یو دوه درې څلور دوهم شرط ټولې زاویې یو په یو له بل سره انطباق منونکي وي د A زبر زاویه د A زاویې سره انطباق منونکي ده په دې معنا چې مساوي دي همدغه شان B زبر د B سره D زبر د D سره او C زبر د C زاویې سره مساوي دي او انطباق منونکي ورته ویلی شو C جز همډوله زولې یو له بل سره متناسبې وي ښه له دې مخکې چې همډوله زولې متناسبوالی درته وښیمه دا چې زاویې سره مساوي دي نو د مساویتوب په خاطر دغسې لیکلی شو چې A زبر زاویه مساوي او ورته ده د A زاویې سره B زبر زاویه مساوي او ورته ده د B زاویې سره C زبر زاویه مساوي او ورته ده د C زاویې سره D زبر زاویه مساوي او ورته ده د D زاویې سره ښه د زلو د متناسبوالي لپاره A زبر C زبر پر AC A زبر B زبر پر AB B زبر D زبر پر BD C زبر D زبر پر CD یعنې دلته بیا هم د مخکې مثال په ډول دغه هر نسبت چې دلته شته د دوی څخه یو ثابت قیمت لاسته راځي چې همدغه ثابت قیمت د ورتهوالي نسبت دی نو دلته چې څلور نسبتونه په خپل منځ کې مساوي کیږي نو دا خپله یو تناسب هم دی نو ځکه دلته وایو چې دغه زولې یو له بل سره څه ډول دي متناسب دي یا د زلو د نسبتونو قیمت یو ثابت مقدار دی A زبر C زبر قیمت څو دی؟ 2 AC څلور
ای زبر بی زبر څو دی؟ څلور. ای وی څو دی؟ اته. بی زبر ډي زبر دوه. بی ډي څلور. سی زبر ډي زبر سی زبر ډي زبر څلور. سی ډي اته. که اختصار شي د ټولو پایله یو ثابت مقدار دی چې هغه 1/2 دی. دا چې د ټولو نسبتونو پایله یو ثابت قیمت دی نو ویلی شو چې زولې هم یو د بل سره متناسبې دي. نو د دغه ټولو شرطونو په پایله کې ویلی شو چې دغه دوه مزلګانې سره ورته دي. نو لیکم چې ای زبر بی زبر سی زبر ډي زبر مزله ورته ده د ای بی سی ډي مزله سره. ښه، هیله ده چې درس مو زده شوی وي ګرانو زده کوونکو. بیا چې د یو بل درس سره حاضرېږم. د الله په امان.